الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانهر قال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو د ذی الحجې میاشته نننۍ پنځم تاریخ دی مونږ د قربانۍ په مسایلو کې بعض مسائل ذکر کړو چې صاحب نصاب بسو کی قربانی بچا باندې واجب دا کله واجب کیږي بیا د ساروی عمرونه هغه ذکر شوی محترم بعضی ساروی داسې دي چې د هغې په هغې کې څه نقص دي د هغه نقص په وجه باندې قرباني په هغې ځناور او په هغه ساروي باندې بیا نه کېږي محترم علماء کرام ذکر کوي هغه ساروي چې د هغې غوږ یا کټ شوی دی د 3 میسې نه زیات یہ لکے کٹ شوی دا 3 میسې نه زیات په دې ساروي باندې قرباني نه کیږي دارنګي کدرې میسې نه کوي بیا به کیږي
محترمو، هغه څاروي چې د هغې ښکرې مات شوي دي او د دې ښکرې د ماتېدو نه بعد لاندې چې کوم دماغو ته د اثري هغه نه دی رسېدلی، دا زخم ښکته نه دی کوشوي. که دا ښکر نیم مات دی، که درېیم حصه مات دی او که ټول مات دی، خو چې دننه زخم دماغو ته نه دی رسېدلی، نو په داسې څاروي باندې قرباني جایز ده. البته ښکر د سره نشته، بیا هم پې قرباني کېږي، پیدایشي نشته، بیا هم پې قرباني کېږي. دا قرنګي که بالفرض څاروي دی د 2 کالو نه اوړېدلی دی او پیدایشي غاښونه نشته، نه دي راختي، بیا پې کېږي. دا هغه څاروي چې ژبه یې کټ ده او دا څاروي خوراک په ژبه باندې کوي، مثلا بیزا یا د نور قسمونه دا خوراک په ژبه باندې کوي، چیز په ژبه ځان ته راکاږي، راځي ګیا په ژبه راځي، نو که ژبه یې کټ ده بیا پې قرباني نه کېږي. البته دا هغه څاروي چې په غاښونو باندې خوراک راځي، نو که ژبه یې کټ هم ده خو خیر دی، ځکه خوراک کوي، دا د هغه دپاره نقص نه دی. محترمو، یو قسم څاروي داسې دی چې هغه ګوډ دی، دی داسې ګوډ دی چې په یو وخت په ګوډ دی که دا خپله کوي شي او زور پې راوړی شي په ګرځېدو کې، خو بیا پې قرباني کېږي. او که په ګرځېدو دوران کې پې زور نشي راوړلی، په داسې څاروي باندې قرباني نه کېږي. یا یو څاروي داسې دی چې دی خو څاروي غوا ده، میخه ده، اوښ دی، بیزه ده، ګډه ده، خو داسې د هډوکو عامل دی بیخي لاغر او بیخي کمزورې، هسې د هډوکو عامل یا پنجره ده په داسې څیز باندې چې بیخي د بدن د هډوکو هغه مغز ختم شوي، بیخي کمزوري شوي، د ګرځېدو هم نه وي، بوتللو کې ځینه دومره کمزوری شوي، دم پکې نشته، دغه څاروي باندې قرباني نه کېږي. البته خیر دی که کمزوري څاروي دی، آسې غوښه مخ هم پکې برابر ده او صحتمند صرف نه دی، نور باقي ښه دی، بدن کې دم شته، په داسې څاروي قرباني جایز ده کېږي. یو خسی زناور دی، څاروي اکثر خسیان خلک کی، په خسی زناور باندې که هغه چیلی دی او که هغه سنډا دی یا غوهی دی، په دې باندې قرباني جایز نه بلکې افضل ده، بهتره ده چې په دغې باندې قرباني وشي. محترمو، بعض نور مسائل هم داسې شته چې د هغې دپاره په بعضو مسایلو کې چې کله دا نقص پکې راشي بیا قرباني نه کېږي. البته یو خبره یاد ساتل پکار دي، د قربانۍ ورځ ده او تی د قربانۍ دپاره را پرځې او را سملی تړی یا بل سکے
دې دوران کې په دې څاروي کې داسې نقص راغی چې د هغې د وجې نه قرباني په ده نه کېږي. علما کرام وایي خیر دی دا به اوس جایز دی کېږي په دغه دوران کې را سملې او خپې ماته شوه چوله ټقې وکړو یا اچانه په چاړه باندې وران ځای ولګېده غونډ غوږ پې کټ شو یا دې چېرته پړې کټ کړو خیال یې نه وشتې لکۍ دې غونډه کټ کړه په غلطۍ کې یا په دې دوران کې دا اسم حالات جوړ شو په دې څاروي کې نقص راغی نو دا نقص معاف کی خیر دی ځکه خیر دی راضي پکې دی خو که د مخکې نه پکې و د مخکې نه به خیال کې په داسې څاروي باندې چې دی هلې دې دوران کې تا ته دا ښکاري نقصونه نظر کې کمی د درېیمې حصه نظر یې نه لګي دې نه سیوا دا یې دپاره علما کرامو طریقه ښودلې ده دا نظر به څنګه معلومې هته چا دا مسله راشي بیا د هغې خپله طریقه ده. محترمو د دې ټولو خبرو مقصد او مطلب صحیح چې د الله په لار کې او د الله د رضا لپاره د الله د خوشحالولو لپاره زه داسې څاروي قرباني کړم چې هغه بې عیبه وي عیب پکې نه وي بې عیبه څاروي دی څه نقص پکې نشته ښکلې څاروي ښه څاروي صحتمند څاروي په لاسو خپو په غوږونو او په هر څه برابر څاروي پکار دي داسې نه چې ګیا خوړی نشي بیمار دی د مرګ په حالت کې د کمزورې دی د ګرځېدو نه دی شپې ماته ده یا دارنګي داسې نقص پکې چې خلک یې نه ساتي او تی راشي قرباني کې د الله په نوم به کوم څیز قرباني کې کوم د الله لپاره قرباني کې ښه څیز قرباني کول پکار دي. محترمو دا خو شوه مسله د هغه څاروي چې په چا باندې قرباني نه کېږي. اوس قرباني دې وکړه په قربانۍ نه بعد چې کومه اهمه مسله ده هغه عموما خلک د دې خبرې تپوس کوي د قربانۍ دا غوښه دې سره به څه کوو د دې تقسیم به څه طریقې د ټول نه خو لومبۍ خبره دا ده په څاروي کې څومره کسان شریک دي د یو نه وایي د اوو پورې که یو کس خو غوم څاروي د هغه په څه طریقې ځان له تقسیموي او بیا یې غریبانو له ورکوي او څه کوي دا د خپله خوښه ده. خو چې کله پکې دوه کسان شریک شو درې څلور پنځه او شپږ د اوو کسانو په شریکه څاروي شو نو اوس په مساله دی چې د یو کس حصه به د بل کس نه کمه نه دا مني چې یو کس ته دومره غوښه میلاو شوه او بل ته پکې یو پاو کمه میلاو شو دا مسله به پکې نه که چا حصه کمه راله په دې کې د یو کس هم د ټولو قرباني خرابي دا ډېر د احتیاط څیز دی مونږ په دې کې ډېر غفلت کوو ډېره بې احتیاطي کوو یو بې احتیاطي خو خفه کېږي مه یو خدا کوو مونږه چې کله قرباني لا نه شوي څاروي لا ټک ټوک شوي نه تقسیم نه شوي هر کس د خپله حصه پوره نه میلاو شوي نو که د خیال وي تاسو او مونږ ټوله مونږ لومبې زړه رابار کړو اینه ته رابار کړو نو هغه خو زر یو کس ته وګورئ که دا زر پخه کړه سیکا پخې که ولې پخه کړه دا چا کې څه او د ټولو رضا ده په دې باندې څه ووایو د ټولو رضا ده ور پوهېږي هر کس له ځان ځاله ورکوي حصه وایي سیکا هلته هر کس ته څومره کسان حصې دي هغومره حصې کا اینه ده که زړه دی که هر څه دی بیا د هغه خوښه ده که تاله درکوي پخولو له که خپل کور ته یې مونږ څه وایو هلکه دا اینه ستاسو ټولو خوښه ده یو حصې
بس بخپل یا او یو دي سمو او چې کوم کسان سره مرګري هم غریب د شرم نه وي دا یو سره خپل او تړ کیږي زبې مو خورم نه دا غم خوږي کور کې د زنانې خوږي د بل چا خوږي نو ماشومان به وکړي نو څو کې خلک هغه نه لومبي د سره یو کس یو شي په خې کې بس بیا علالي والا مرګري وکړي دا غلطی ده دیم دقه شان دی یو کس आवाज وکي یاره زما خو بیبي سره کمزور شوی ده دا جیل کمزور دی د خپې بوله زه هغه یو سمخه تاسو ټول خوخه ده او بس بیا ویا ټول خوخه ده هیڅ هغه سیب کوټو دختو دا څنګه بل لا پاسي سیب زما دا واړه می سبق ویو کالج کې پلان کې کالج کې دي دماغ ولا یو سم دا غي د پاره لکه چې دماغ دې شي سبق وي نو دا به زه کوم ته یو سم تاسو ټول خوخه ده بس او خوخه دې شته غلاړ نیم ساروی د قربانه بغیر د اجازت نه او د قشانه په طریقه باندې تقسیم شي او دا هغه اجازت دی که تاسو ته خیال کړی اکثر کوي و یا پیجیو هغه بلاړ جوارو ته بودري ده आवाज به وکړو چې با پیجی دومره وګی مات کی بیا به ځان سره ویراو مات کی لس نشل خدمات کی ور برای بلا کی بیرامات دا هغه اجازت مونږ غواړو خبره پوهیږي کنه دا اجازت صحیح اجازت نه ده په خله خدا ته وي خود زړه په اراده باندې په نیت باندې قربانی خرابېږي او دا پړه کې سدي نو دی وجه نه بل اسنه لک چیزي ہوتی یو سي ته وې زمړه په دې بس کېږي په دې به د څوک سوږي خو کله بل نیت کې لک شان دي اخوا دې خوا خفغان راغي قربانی ستام خراب ہو دا غم خراب ہو نو محترم جو بدی خبر ہے کہ انتہائی احتیاط کو سو کو انتہائی احتیاط او دا پکار دی ځکه دا قربانی د الله د رضا لپاره کوو او کنه دا د غوښو لپاره کوو د خپل حاصلولو لپاره کوو دا دماغ لپاره کوو چې زبر مازغه زبر کوړته یو سم دا غلط عمل دی د دې نه ځان ساتل پکار دی محترم چې په پسو باندې تقسیم شو دا کیسه ختم شو دا په صحیح صحیح په طول باندې برابر طول کول پکار دی احتیاط پدې کې دی چې هغه تقسیم شي او دغه تقسیم شوی چې ارسل خپل خپل یې سو کوړته یو شي هغه وازګه دا هغه ډوکی والا دا هغه سره غوخه دا هغه د بدن یا د ساروی نور اندامونه دي خبره پوه شوې نو دا په صحیح طریقه باندې تقسیمول پکاري محترمو دویم یو سوال خلک اکثر کوي وی آیا کور ته غوښه یوړل شو اوس پیسو یې کوو نو افضل او اولا خدا دی چې دا درې حصې شي څو حصې شي درې یو د خپل ځان لپاره یو غریبانان لپاره او یو د رشتہ دار لپاره دا ښه طریقه ده کله چا کور ګڼ دی او دی په دې نیت قرباني نه کړي چې زبا یو دو درې میاشتې په زما کور کې غوښه برابرې دی لپاره قرباني نه ده کړې خو د کور ګڼ دی علماء کرام فرمایي که یو سړي خپل ځان له کور کې کېښوده نو هم قرباني کېږي خو که نیت خراب نه ولا که نیت خراب و بیا نه کېږي بیا که لږ هم کېښودې ده خو نیت خراب و قرباني خرابه ده بهتره طریقه دا چې غونډه
غونډې سره کور ته راوړه او ډوکي پستا او وازګاو چې صحیح غونډ را یو ځای کا بیا یې په درې تقسیم کا او ډوکي وسره کا او پستا وسره کا مونږ اکثر داسې وکړو پستا ځان لګو چې کوم چمړي بیمړي هغه به بیا غریبانه ونډه ورکړو نو قرباني خرابېږي خو نه خو پکار ده چې غریب هم اړه غواړي که نه هغه له ښه شي ورکړي الله به ډېر اجر درکړي محترمو د دې نه بعد یو څو خبرې داسې دي چې موږ قرباني وکړه او موږ ځان له غوښه راوړله خو څه څیزونه داسې دي چې د هغې خوراک یا مکروه دی یا حرام دی بعض علماء کرامو مکروه ته مکروه تحریمي ویلی دی چې د څاروي دغه څو حصې د بدن څه اعضا داسې دي چې دا خوراک حرام دی پای کې یو خو بیدون کې اینه ده د دې سکل خوړل دا حرام دي مونږ عموما اکثر داسې کوو د اختر په ورځ چې څنګه چاړه کې دي بعض ورته چا ورته جام دلی دا دی مونږ په خپله لیدلي چا ورته ګیلاس نیولي او زر دا اوس که دا دی څه دپاره ښایي پلانکي مرض دپاره دا ښایي دې سره پلانکي بیماري ښه کېږي دا ټول هسې عبس او بکواس خبره ده ولې که یو څیز سره یو بیماري ښه کېږي د هغې شریعت طریقه ښودلې په یو طریقه به استعمالوي داسې نه چې تی په بلا شي اوس کې د هغې د صحت دپاره بیمارۍ دپاره بعضې حرام شیزونه یا مکروه شیزونه د هغې خوراک جایز کېږي خو څه طریقې سره لکه تاسو ورته پته وي په پنرګان کې باقاعده شرابو حصه شته خو لږه معمولي حصه ده د علاج دپاره ده نو خیر دی لږه ده داسې نه چې ته به غونډ شراب اوس کې وې پنرګان کې چې شراب دي نو دا خو جایز دي که نه صاحب هغې کې دي خو د علاج دپاره لږه حصه ده داسې نه چې به ته به بیا جامونه څکې نو عرض مې دا کوو که بالفرض اول شته نه که بالفرض ویم منو چې صحت کې څه بیماري راځي هغه ته الله ټیک کوي پکې نو د هغې به څه مقدار وي داسې بني چې په جامونو ته بیا وینه څکې نو دا وینه څکل دا حرام دي دویم څیز جمع شوي وینه ده په بدن کې هغې ته رسولی ویل کېږي اکثر ولګي زخمي شي راوغورځېږي وټکېږي دننه وینه جمع شي رسولی دې جوړه شي داسې قسمه وینه د دغه استعمالول او پخول او خوړل دا حرام دي دا ممنوع دي منع دي محترمو دقه رنګې د ماده ځناور څاروي د ماده څاروي د هغې اندام مخصوصه او د نر ځناور اندام مخصوصه د دې خوراک دا منع دی جایز نه دی دغه رنګې مثانه چې ورته ویل کېږي د مثانې خوراک دا منع دی او سره چې کومه دا خاص څیزونه چې دي دا منع دي د یو څو څیزونه داسې دي د دې خوراک استعمالول دا منع دي بعض وخت کې موږ دې نه خبر نه یو البته د نر ځناور چې ورته خصیتین ورته عربی کې وایي خصیتین هم ورته وایي او انډې ورته ویل کېږي د دې خوراک دا منع دی موږ خلک اکثر ډېر شوق سره بعضې خلک یې استعمالوي دا منع دي نو محترمو قرباني هم دې وکړه خپلې حصې هم دې مو وکړئ دغه څیزونه پکې خوراک نه دي پکار د دې نه علاوه چې کوم څیزونه د خوراک دي هغه استعمالوي شي کېښودي هم شي په 2 ورځو کې هم ختموي شي په میاشت کې هم ختموي شي ستا حصه پکې ده که کاله پورې ورسي هم خیر دی څه منع نه دی ګناه پکې نشته ما تاسو ته ویلي که اراده کې نیت کې دا راشي لکه مونږ به ویل که قرباني ولې کې مړه غریب یم خو څه وکړو ماشومانو له
سچل کول غواړي کنه بیا ماشومان خپه کیږي دا وتا د ماشومان لپاره یا د قربانۍ د غوښې لپاره دی وګړه قرباني خدای الله د رضا لپاره نه شو دا مونږ سوایو دا څه قسمه خبرې مونږ کوو عام پښتانه دا څه قسمه خبرې کوي نو کوشش پکار دی چې قربانۍ څاروي صحتمند خنه خپه کار دی خو بل پدې کې خلک بیا ډېر یو غلو کوي زیاتی چې وته مونږ وایو مطلب څاروي لې پاتیا لکه باندې څاروي فصلويخ لکه څاروي په 10 لکه څاروي یو چيلي به یو څو لکه باندې لکه په 15 شپږ لکه چيلي نو په دې 15 شپږ لکه چيلي باندې په دې 15 شپږ لکه باندې هوته 50 چيلي حلال وي شي ولې یو حلال په دې 50 په حلال کا د ډیرو خلکو به پیدا وشي کنه خکرې سدي درې دي چې زګه دا ګران دي په درې خبرو ته سکے دا څه کمال خو نه دی کنه قرباني یو کس اته قرباني هم کوي شي لکه ساروي حلالوي شي څومره حلالوي وس الله ورکړي دي سلام حلالوي شي لا محدود حلالوي شي الله تعالی وس ورکړي دي خدا سے نه دا سړی یو ساروي والی او دا غي په کرونو قیمتي څه پیدا کړ دې په ډیر والا ډیر خلک په اوخري ډیر دو پیدا میلاو شي نو ډیر ثواب بجو شي اخري خبره هغه د قرباني د سرمن کا ځان له استعماله پارس کې استعمالوي شي بالکل جایز ده دا سرمن چاله ورکه غریب له ورکوي شي خان له ورکوي شي دا به کې نشته دا سرمن ما چاله ورکوي البته دا ځکه سرمن ورکول په کار دي چې هغه ځای خو سمي کنه مثلا یو سړی دراغي او تا د پته په دې پی دا سرمن دي دغه د خرسي او ځي ځان له چټا علي خیال دې کنه یا په ځان لا سکی ایس پی علي بل څه نشي شي پی علي نو دا څه کس نه دی ورکول بګار کنه دا څه کس له ورک چې هغه په غریب دي ضرورتمند دي ځان له به خرڅ کی نو سبب یوږي ورنه د کلیو غټ مالدار خان له ورکوي البته که خرڅ دې کړه دا دې خرڅ کړه تدینه پیسې جوړ کړي دا اوس خپل استعمال یا مالدار له استعمال کې نشي ورکوي دا اوس غریب له ورکوي چې کوم حقدار الله رب العزت تاسو د ټولو دا چا چې ارادي کړی دی او قرباني نیولي الله د ټولو قرباني خپل دربار قبول او منظور کړي دعا کې اللهم صل علی سیدنا محمد و بارک وسلم رب زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي رب کوم مرګور ارادي کړی دي قرباني اسی نیولې دي یا بنسي یا بکی رب دا قرباني خپل دربار قبول او منظور کړي کوم مرګور پکې رب ځان سره نو مرګري شریک کړی دي رب دا ټول نیتونه صحیح کړي ټول نیتونه خالص د خپل رضا سبب وګرځي رب زموږ ټول ته طاقت او توفیق را نصیب کړي استاد رضا د پاره او استاد خوشنودي د پاره استاد راضي کول د پاره رب موږ استاد په لار کې وینې دوی کو قرباني وکړو او رب زموږ مال حلال مناسب کی د حرام مال نمو ساتي رب د عزت زندگی مناسب کی د عزت د جن نمو ساتي د عزت د مرګ نمو ساتي خوشاله په زندگی کې بار بار راولي د غمونو پریشانونو امتحاناتونو رب مصیبتونو مو ټول مسلمانان محفوظ کی رب زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ ټول ګناهونه معاف کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.